او کچیرته انسان پوشي چېرې دا نن شپه خو ډېره مزېداره ده علامې بعضې حدیثو کې هم شته علماو هم ذکر کړی دی نبی صلی الله علیه وسلم یو علامه دا ذکر کړې ده چې دا دې سهار باندې خدا بیا لیلة القدر تیروي دې سهار د انور چې راخیږي نو اس یو ټیکلی شانتې وي دا شعاع پلیشي دا پکې نه وي یو علامه بعض دا ذکر کړې ده کله دا اتفاقي هم راځي چې په دې شپې باندې کله باران هم وشي که یو علامه پکې دا ده چې دا یو معتدله شپه وي نه ډېره ګرمه او نه ډېره یخه دا اعتدال والا شپه وي شیطانانو پسې دا غشي نشي ویشتلی نو دا علامې دي خو عایشه رضی الله چونکې هوښیاره زنانه وه علامې د ولیدلې نو اوس به څه کول پکار بلکې د ما دا خیال له زه دا ویم چې پکار ده چې په دې اخیر عشرې کې هم دا دعا مونږ ډېره وی عائشہ رضی اللہ تعالی نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم یا رسول اللہ ارائیت ان علمت ای لیلۃ لیلۃ القدر اے د الله رسول صلی الله علیه وسلم کما ته دا پته ولګي چې دا نن شپه لیلۃ القدر ده نو ما اقول زه په دې کې څه وایم کومه دعا وایم ځکه دعاګانې خو ډېرې دي غوښتنې ډېرې دي سوالونه ډېر دي خو کومه دعا داسې وي چې هغه جامع وي هر خیر ته شاملوي هر فائدې ته شاملوي د هر شر نه پکې پناه ده ما اقول نبی صلی الله علیه وسلم فرمایل قولي اللهم انك عفو تحب العفو فاعف عني عائشہ دا دعا ہویا اللهم انك عفو اے اللہ تماف کون کہے اللہ تماف کون کہے تحب العفو اللہ تمافی خو خویم اللہ دا دی اللہ مہربانی دا چې الله معافي وکړي الله خوښه ده تحب العفو الله ته معافي خو خویم فاعف عني الله ما ته معافي وکړي چې انسان معاف شول هر خیر ورته حاصل شول چې انسان معاف شول د هر شر نه د انسان محروم نو دا دعا دا انسان یاد کړي او ډېرو ملګرو ته الحمدلله یاد ده په دې اخیر عشرې کې د ماښام د مانځه نه بعد بس دا ویل پکار دي اللهم انك عفو تحب العفو فاعف عني اے اللہ ته معاف کوونکی معافي خوښوي الله ما ته معافي وکړي بل د حدیثو کې چې سړی ګوري نو دا شپه به کله الله یوشتم هم راوستی ده لکه بعض حدیث د بخاري وغیره کې ذکر خو ابی ابن کعب رضی الله عنه په دې اوویشتم باندې بالکل قسم خوړل زیر ابن حبیش فرمایي چې زه نه یو کرته ابی ابن کعب رضی الله تعالی عنه دا تابعی ده زیر ابن حبیش رحمه الله زه ابی ابن کعب ترا لاړم او د عبد الله ابن مسعود رضی الله عنه چې کومه رایه ده د لیلۃ القدر باره کې نو هغه مې ورته وویل ان اخاک ابن مسعود یقول من یقم الحول یصيب لیلۃ القدر عبد الله ابن مسعود رضی الله چې څوک په ټوله شپه کې قیام وکړي ټول کال کې نو بس لیلۃ القدر پکې راغله نو ابی ابن کعب رضی الله عنه یو عالم صحابي ده هغه څه فرمایل رحمه الله الله دا په رحم وکړي ورا مونږ به آداب زده کوو د رسول الله صلی الله علیه وسلم ورا خلاف کوي عبد الله بن مسعود الله چې کومه مسله کوي ابی ابن کعب رضی الله قائل نه ده ابی ابن کعب رضی الله دې بالکل قائل نه ده خدا سے نه وی چې مړه هغه په څه پويږي لکه د مونږ زمانه رد چې مونږ کوو نو مونږ کچا رد کوو مونږ بیکاره رد کوو فحش رد کوو امړه په څه پويږي هغه څه ویل دي هغه خو عبارت هم نشي ویلای هغه خو په ټکی هم نه پويږي مونږ تاسو رد کوو هغه څنګه رد کوو رحمه الله الله د عبد الله بن مسعود رحم وکي اراد الله يتكل الناس د عبد الله بن مسعود مقصد دا ده چې دا خلک په دې باندې تکیا ونه وي بس بیا به وشتم د عبادت کوي بیا نور به بستری اچولي الله يتكل الناس اما انه قد علم انها في رمضان حال دا چې عبد الله بن مسعود ته خپته ده چې دا په رمضان کې ده وانها في العشر الاواخر دا په اخیری عشره کې ده وانها ليله 27 او دا دی وشتم شپه ده ثم حلف لا يستثني بیا وایي چې قسم په الله او ان شاء الله یې مسرونه وي چې انها ليله 27 دا دی وشتم شپه ده
نو زیر ابن حبیش چې د قسم وکړل تپوس ته وکړه بأي شيء ذلك تقول يا ابا المنذر ابو المنذر دا دومره سخت خبره په څه باندې کوي قال وی فرمایل بالعلامه او بالايه وی فرمایل نشانی باندې خبره کوم په یو نخ باندې خبر کوم اخبرنا رسول الله صلی الله علیه وسلم مونږ ته رسول الله صلی الله خبره کړي انها تطلع يومئذ لا شعاع لها چې د وشتم شپه تیر شي سهار بیا نور ګورو چې هغه نور کې به هیڅ پلیشي به نه وي دا به یو کې کوړه شاندي نو غالبا امکان دا وي چې او وشتم دا خو دومره دا چې دا ګرځي الله یې بدلوي نو موږ به کوشش کوو په ټوله اشاره کې انشاءالله خو بیا د تاکو کې خو به ډېر زیات کوشش کوو انشاءالله